چیلم په مینه نن تازه کا ما تماکو د مانیری راوړي دي نه ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ په دې تمه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د ژوند نه مزې اخلي څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږژبي شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي هم په دغه سلسله کې راغلي وو ملکنډ ته ضمیر خان ضمیر صاحب خوا د هغې نه به یو څو شعرونه هم اورو خبرې به ورسره هم کوو ضمیر خان صاحب خپل پروګرام کې کردار کړی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو ډیره مننه عبدالله خان د پیج مینوالو ترې سلام هم وایم احترامات ورته لرم او ګران کار دی د هغه ثوابه د منځه زمونږ کلي ته راتله زما هغه شعر دی چې ولې ونی خلک په شعر مین دي زه مجینی خلک ته شعر مین دي ای که نیم یم او که نه یم خیر دی خو د ثوابه خلک په شعر مین دي او ته دعاګانې کوه هیڅ نشته دی زما بی خلک په شعر مین دي نو زه راته وایم چې د ثوابۍ خلک د شعر سره ډېره زیاته مینه ساتي زرخیزه خاوره ده الله دې روغ لري مونږ هم پیژنو ډېر ملګري به پیژني تاسو هېڅ قسمه تعارف محتاجه نه یې خو زموږ د پاڼې پالیسي داسې ده چې خپله پیژنګلو ورسره وکړئ ډېره مننه پیژنګلو خو دغه ده چې ضمیر خان ضمیر مې نوم دی او د کوټ منظري بابا کې د بړه کلي ما او بس دغه کچه کورونه دي او کچه لارې دي او کچه دیوالونه دي دغه دي ولې د ورالې زموږ علاقې ته ډېره مننه کتونکو سره خپل یو کلام شریک کړ ډېره مننه کلام درته وایم چې عشق لیونی شي سړی داسې شي سم د بل د خولې شي سړی داسې شي او بیا د زړه پر هر سړي کې راغستې دي څوک ورله ورتلی شي سړی داسې شي دا لیونی نه دی روغ سړی دی دا ورک چې ترې لالی شي سړی داسې شي او ښکلي لکه مار دیوال ته ننوځي بیا یې څوک لیدی شي سړی داسې شي او ما ضمیر ارمان قبر ته وسپارو بیا چېرته راتلی شي سړی داسې شي د بل وطن د انتظاره دی خدای وساته د مسافرو د ازاره دی خدای وساته که د چا مور مړه وي الله دې جنتونه ورکړي مور زما د زړه دپاره دی خدای وساته بچیا نوم د ویزې ماخله خپل سبق پوره که بچیا دلته کې د کاره دی خدای وساته دغه اته پاڼې کاغذ خو د ځوانۍ دشمن دی مړه د دغه شین خاماره دی خدای وساته او کلونه پرېږده و کلونه خو ځواني غر کوي هلته یو اختر د ساره دی خدای وساته او ضمیره زړه مې د یو زړه سره یو وخت شریک و نور د شریکې د روزګاره دی خدای وساته او شعر دی چې زه چې د کور نه راوځم زوی مې سلګۍ ونیسي مسافرۍ لزم خفګان نه نمرۍ ونیسي مسافري سخته نه ده خو بس دومره ده چې ما ته به هلته به څوک ما ته د مور د لاس ډوډۍ ونیسي توبه توبه اور په سړي باندې بلیږي هلته چې کپیلان درنه تنخوا د مزدورۍ ونیسي او موږ پښتانه ښه بد قسمته یو زمونږ علمه بس چې راځي بیا یې د شوګر بیماری ونیسي او یو دوه شعره چې یو ښکلی براتلو په دغه لار لکه د مار زه هم ورته په لار کې پروت وم زار لکه د مار رقیبه منګری دی سم ټکونه پې در کومه ساتلی مې دی ځان له ښکلی یار لکه د مار او ته څه وایې ما مه غواړه زما پوښتنه مه کړه دا ستا په کور کې ستا سپینګیری پلار لکه د مار او رقیبه که د یار نه په قلار نه شوې نو په لار کې چېرته پروت به یې مردار لکه د مار او ظالمه په نستوڼي کې مې غټ کړې ټک ته راکو په تا باندې مې کړی و ادبار لکه د مار او ګرانو کتونکو تاسو د ضمیر خان صاحب ښکلي کلامونه واورېد امید د تاسو په تنه ډېر خوندونه مزې اخیستي نو په آخر کې مینوال له څه پیغام پیغام به له دغه ورکوم چې زما مې چې دا نوې څونه کلي مینه دې کوي نو مینه ښه شی دی نفرتونو مفرتونو سره مې نه لګي او نه کومه او الله کپن کې به هم زما مینه ښه خپل پروګرام ختموم در بل پروګرام پورې تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان